نن درته زما عزتمندو یو داسې وظیفه او تحفه در کوم، یو داسې هدیه در کوم چې دا ډیره خاص وظیفه ده. محترمو، دا ډیره د اهمیت حامله ده. علماء صالحینو لیکلې ده او تننه پورې چې چا هم دا وظیفه کړې ده او فایده ورته نی ورکړي، فایده ورته نوی ملو شوي، نو داسې کېدی نشي. محترمو، چې چا هم دا وظیفه انتهایی توجه او دیان سره کړې ده، هر حاجت یې پورا شوی دی، هر مقصد یې تر سره شوی دی او هر مشکل او پریشانی الله جل شانه ختمه کړی ده او هر خواهش او هر مقصد کې ورته الله جل شانه کامیابی ورکړی ده. دا داسې طاقتور او عظیم الشان وظیفه ده چې چا هم کړی ده، هغوی د دې د برکاتو نه خیرانه پاتې شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمام تعریفونه او حمدونه هغه الله تعالی د پاره دي چې مالک او خالق د کل کائنات ته. درود دی وی، سلام دی وی په محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و آله وسلم باندې. محترم ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یی، الله تعالی مو همیشه د پر روغ جوړ خوشاله و آباد ساته. الله رب العزت مو د هر قسم غمونو پریشانونو محفوظ ساته. الله رب العزت مو قدم په قدم خوشاله نصیب کا. محترم او د نننې وظیفه ډیره عظیم الشان وظیفه ده، د اکابرینو د طرف نه تحفه ده. دا یو خبره زما عزتمند ووري چې دا وظیفه په احادیثو کې هو نه دراغلي، بلکې د علماء صالحینو نه اکابرینو نه دا وظیفه نقل کړي شوی ده چې چا هم دا وظیفه کړی دا حاجت پوره شوی دی، مقصد تر سره شوی دی، کامیابی ورته ملو شوی ده. نو محترم، دا وظیفه صرف یو پیرا په خپل زندګۍ کې ضرور ازماو کوي او یو پیرا تاسو دا عمل وکي، الله جل شانه بس تاسو حاجتونه پوره کی، خپل حاجتونه او پریشانې د دې په برکت سره ختم کوي. زما عزتمندو، هر هغه پریشانی چې ستا ژوند لنډ او تنګ کړی دی، ستا ژوند او سکون برباد کړی دی، تاله ټینشنونه او خفګانونه سیوا کړی دي، هغه که زما عزتمندو د رشتې مسله وي یا بیماری وي یا جادو جناتو مسله وي یا سحر وي، نظر بد وي یا دربانې چاکوډ او منتری کړی وي، العرض زما عزتمندو داسې ټول هرڅ چې ستا ژوند برباد کړي، ستا زندگی بیچینا کړي ده، نو زما محترمو دا وظیفه تاسو کوي. الله رب العزت بس تاسو په زندگی کې خوشاله راولي. الله رب العزت مو هر قسم غمونه پریشانې ختمي کی. الله رب العزت به دستاسو هر مقصد پوره کی او الله رب العزت بس تاسو هر مراد تر سره کی. نو زما عزتمندو دا وظیفه تاسو ضرور وکي. د علماء اکابرینو نه صالحینو نه دا نقل شوی را روانه د تر اوسه پورې. زما عزتمندو ډیره اسانه بهترینه وظیفه ده، ډیر آسان طریقې کار دی. مزي خبره دا ده چې د دې لپاره او دسم شرط نه ده، بغیر او دس تاسو دا وظیفه کولی شئ. زما عزتمندو طریقې دا ده چې تاسو به یا لطیف و یا لطیف و یا لطیف و 17,000 مرتبه ول زره پیری به تاسو یا لطیف و یا لطیف وظیفه کوي. او دما عزتمندو کچری تاسو دا او ورځو کې پورا کاوه هم تاسو له اختیار دی، ک 15 ورځو کې هم پورا کاوه هم تاسو ته اختیار دی، ک 16 ورځو کې پورا کاوه هم تاسو ته اختیار دی، ک 25 ورځو کې پورا کاوه هم تاسو ته اختیار دی، ک په میاش کې پورا کاوه هم تاسو ته اختیار دی، او ک په 2 میاشتو کې پورا کاوه هم تاسو ته اختیار دی. زما عزتمندو بس صرف یا لطیف یا لطیف 17,000 مرتبه دا پورا کول غواړي. هغه که تاسو لږه موده کې پورا کوي، یو ورځ کې پورا کوي یا 2 میاشتو کې تاسو پورا کوي، بس صرف یا لطیف و یا لطیف 17,000 مرتبه ول زره پیری بس دا ویل دي. نو بس زما عزتمندو چې تاسو 17,000 مرتبه یا لطیف وي، نو بس تاسو اوس عاملان شوي. او علماء کرام فرمایي چې دا د یا لطیف و زکات ته 17,000 مرتبه یا لطیف وي، نو تا زکات ادا کو.
اوس د دې نه پس تا باندې چې کم پریشانې راځي، غمونه در باندې راځي، تکلیفونه در باندې راځي، مصیبتونه در باندې راځي، بیماری در باندې راځي، هر قسم مسائل در باندې راځي، نو د دې نه پس زما عزتمندو بیا طریقې کار آسان دی. بس چې کلم تاسو داسې او ناممکنه حاجت وي چې هغه پوره کېدو ولا نه وي، بیماری وي، تکلیف وي، العرض هر یو مسلم چې تاسو ته مخې لراشي، نو بس بیا به صرف 133 مرتبه یو سل 33 پیرې به یا لطیف و یا لطیف وې او د هغې نه پس به د دعا دپاره لاس پورته کوې. خو زما عزتمندو مخکې به ترېنه 3 پیرې درود شریف وې او بیا به 133 مرتبه یو سل 33 پیرې به ته یا لطیف و یا لطیف وې او د دې نه پس به بیا 3 پیرې درود شریف وې. یعنی بیا 17,000 مرتبه ویلو لس ضرورت نشته، بس دا صرف په ژوند کې یو پیره ویل دي او بیا چې کلم در لس مسله را پیښیږي نو 133 مرتبه به یا لطیف و یا لطیف وې. زما عزتمندو وروستو بیا وظیفه ډیره زیاته اسانه ده، خو اول ځل باندې یو ذره مشکلات وي، خو زما عزتمندو اسانه پدې ده چې که تاسو دا وظیفه یو ورځ کې کوئ که 2 میاشتو کې کوئ نو تاسو دا وظیفه کولی شئ. سم مانعات په دې کې نشته چې یاره دا به خامخا یو ورځ کې کوي یا به 2 ورځو کې کوي، د یوې ورځې نه والې تر 2 میاشتو پورې د دې په منځ کې چې تاسو څومره وخت کې تاسو 17,000 مرتبه یا لطیف ووي نو بس ټیک ده. نو زما عزتمندو دا وظیفه تاسو کې ډیره بهترینه مجربه وظیفه ده، خپل ځان د یا لطیف عاملان جوړ کړئ، ان شاء الله تعالی الله تعالی بس تاسو هر قسم مسائل حل کی. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښ شي وي. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم متاو سره بل ویډیو کې بلی وظیفه سره، تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.